په دې کې ناګومانه یو سیلاب راشي او دا خلک ټول ویسي. د بونیر سیلاب ویل کېږي چې په یو کلي کې 2 کسان اوسېږي او هغه خپل منځ کې خبرې کوي. لکه دا په دې بونیر چې دا سیلاب راغلی، په دې کې خلکو به ډېرې پیرې کړي، خو دا چې زموږ په دې علاقه راشي چې موږ به پکې ډېر مالداره شو. خلک پکې هر قسمه شی نیسي. دې سیلاب کې به ډېر خلک مالداره شوي وي، خو ډېر پکې وکاره شوي هم دي. نو هغه بل زیشان ورته وایي او بلکل چې په دې علاقه سیلاب راشي نو ما ته به ډېر مالداره شو، مالداره ځکه چې سامانونه به مونږ ونیسو او مونږ به مالداره شو. الله دې وکړي چې د بونیر شان سیلاب زمونږه په دې علاقه هم راشي. ډېر بېروزګاره یو چې لږې پیسې خو وګټو که نه. نو په دې کې د بل طرفه حفیظ راشي او ورته وایي لکه دا تاسو څه بېخودې خبرې کوئ، خدای پوهه کوي. وایي چې چا نه لیدلي نو د هغې خوله بارېږي، چې څوک یې ویني بېخوده نه بارېږي. بېخودې خبرې مه کوئ. په بونیر چې سیلاب راغلی څومره خلک بېکوره شوي دي او تاسو اوس هم بېخودې خبرې کوئ. زیشان ورته وایي هله ځه مړه مونږ خپل سوچ کوو، ته زمونږ په سوچ کې کار مه ساته. خپل کار کوو، خپل کار به کوو. مونږ په دې وایو چې مونږ مالداره شو. نو په دې کې ناګومانه یو سیلاب راشي او دا خلک ټول ویسي او دا حفیظ او زیشان داسې ټکي او نور کسان خبرې کوي. لکه ښه ده چې بچی کړو، ښه که نه زمونږ خو نن اخرنۍ ورځ وه. نو حفیظ ورته وایي دا ما ته پته ولګېده چې دلته یو 2 کسان لګیا او دا خبرې کولې. دا د هغې د وجې نه مونږ ټول ویوړی شو. هغه کسان څوک دي مونږ ته یې وښیه. نو په دې کې ورته زیشان وایي لکه ته دې خوا راشه، یاره مانه غلطي شوه، بیا به داسې چل نه کوم، او داسې چل که مې بیا وکړو نو بیا مې دې ټول کلي ته ور وښیه. نو حفیظ ورته وایي هلکه تا داسې چل کوې او خو زه دې ټول کلي ته مرخیم او په خپله دې مرسه وهمه. نو په دې کې زیشان توبهګار شي او آینده لپاره به خیال ساتي. نو دوستانو که کهاني به دې ځای پورې کتلي نو زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ او کمنټ کې راته ووایئ چې د دې نه تاسو څه سبق حاصل کړو.